په مانځه کې ټول 14 فرض دي کوم دي که چېرته چانه یو فرض هم پاتې شي نیمګړی وکړو نو دغه مونځ نه کیږي نو د وجه نه دغه فرایض زده کوي په تاسو باندې لازم او ضروری چې دا زده کوي بل مسلمان سره دغه کلیپ شي او دغه کلیپ بل مسلمان سره شیر کی چاغي تم نه فایده ورسیږي استاد ټول ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي کتون کې یاد ساته په مانځه کې ټوټل 14 فرایض دي چې د ډیرو فقه کتابونو دغه ذکر کړی دي چې په هغه فرایضو کې اولنی او شرایط دي چې د مانځه نه بهر وي او بیا شپږ په دغه مانځه کې دنه چې هغه تارکان ویل شي او دغه او شپږو یعنی 14 واړو ته چې د مانځه فرایض ویل شي یاد ساته د مانځه د پاره چې کوم اولنې فرض دی ستا زیب صفاوی دویم نمبر بدن به صفاوی دریم نمبر د ستا لباس په صفاوی یعنی کم لباس چې تا چولې د پاغي کې تا مز کوي هغه به د نجاست نه صفاوی او پاک وي او سلورم نمبر عورت په پټوي خو نارینه دو پاره چې د غنوم نواخله تر زنګون سترګه دا هم پکې داخله دو دغه عورت ته او زنانو د پاره مکمل وجود حتی چې وخته دا هم عورت ته ما سوا د غلاسونو د مړوندونو پوری او دغه مخ چې کوم قاصدو او دغه خپې چې کمی د گیټون لاندې دي خو یاد ساتي دا په هغه وخت کې چې کله یو زنانه په خپل کور کې یا د خپل محرم مخ ته چې د موږ کې نه په هغه صورت کې دي د پاره چې دا عورت نه کې دي شي او پنځم نمبر مز په طرف ته قبله کول او شپږم نمبر مز په خپل وخت باندې کول یعنی داسې نه چې د ماسپخین وخت او ته د مازیګر مز پکې کوي او وم نمبر دغه مز د پاره نیت کول چې کله دغه او شرایط دغه و فرایض د مانځنه بهر دا برابر شي نو ته اوس د دې خبرې لای شي چې تا دغه مانځه ته داخله دی شي نو بیا په دغه مانځه کې چې کوم اتم نمبر فرض را درومي چې دا رکن ګرځيږي هغه تکبیر تحریمه دی یعنی الله اکبر دغه تکبیر ویل دا فرض د کچر د شان دا پاد شو دغه منځ نه کیږي او نهم نمبر په دغه منځ کې قیام دی یعنی ولاړ دو یعنی کتا ولاړ و نکړه تا قیام و نکړو بغیر د عذر شرعي نو ستا دغه منځ نه کیږي ځکه چې دا یو فرض دی او لسم نمبر په دغه منځ کې قرات ته یعنی مطلق قرات ک سوره فاتحه دی ویلا نو هم فرض ادا شو او کا واړه در آیاتونه یا یو سورت دی ویل یا یو لوی آیات دی ویل نو هم دی فرض ادا شو یعنی مطلق قرات کول تلاوت کول دا په مس کې فرض دی او یو لسم نمبر دغه رکوع په مس کې کول دا فرض دی دولسم نمبر دواړه سجدي په مس کې ادا کول په هر رکعت کې دا فرض دی او دیالسم نمبر چې کوم اخري نمبر دو په مس کې چې کوم اخري قید را درومي یعنی د 2 رکعاتو مز صرف یو قید وی د اخري ګرځيږي د 3 رکعاتو مز یا د 4 رکعاتو مز چې د 2 قیدې ګرځيږي نو په دې کې چې کوم اخري قیده و دا په مز کې فرض دو دغه 14 فرایض په مانځ کې دي که شرط د چانه یو فرض پاتې شو یې په دغه فرض کې نیمګړواله وکړو دغه فرض نیمګړې وکړلو نو دغه مز گزار دغه مز نه کیږي دغه مز با دوباره د سر نه کوي او که شرط وخت تیر شوی دغه مز قضا په دغه مسلمان باندې لازم دو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين